یو غریب صحابي واقعه ته بیانوم. الله اکبر. غریب صحابي د رسول الله مرګره خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها في وفي أوس بن صامت رضي الله عنه أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وزماو د اوس مبارک الله د مجادله سورة المجادله د اولنی ایتونه نازل کړي دا خوله چې د اوس رضی الله عنه د اوس رضی الله عنه خزله او اوس رضی الله صحابي د عباده بن صامت رضی الله عنه ورده نبي قصه شروع کړه چې دا څنګه وي كنت عنده وكان شيخا كبيرا زوی دا غسر په نکاح کې ومه او غي بوډا سره عمر زیات شو دچا اوس رضی الله عنه قد ساء خلقه اخلاق بدشي وضجر د بوډا سړي د اخلاق څه شي سخ شي ګډوډ شي معمولی خبره به قاری معمولی خبره به خپل ذات براونی شي نو دیم دي شي عمر ډیر شي ويجي فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب يورز بما بشراغه كورته بما تسشي مطالبه وکړه فغضب يغوسش یو خسړی غریب دی او غریبی لپاره څه دی عمر هم ډیر دی بوډا دی غوسش بما ته وی چې انت علي كظهر امي تدسي زما د پاره لکه زما مور په ما دي حرامه لکه په ما دي سوق حرامه ده مور عمر غوسش ثم خرج بس ډیر غوسه وته رکورنا فجلس في نادي قومه نخپل قوم چې کوم د مرګري مشرانو سپینګیرو د غوسره به د کېناس لک سات ثم دخل علي بلک سبت چراغ فاذا هو يريدني على نفسه نبي زما خاطر نږدې کېدو غوسه شو هغه بهر سره شو راغی نبي دي خستر نږدې کېدو هغه ته ځل شو وي موت وی چې کلا والذي نفس خوله بيده اچرت نشي کېده قسم می دی باغ ربنا چې خوله ساده بلاس کېده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت ما تنجديني شرت له واغدي خبر دي شو يعني خبر دي حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ترديج الله ده پیغمبر فیصله نه کړي دي ته ایمان دي سوې ایمان اگر که مخ ته سوک دی خاوند دی نه د الله په سره الله پیغمبر په سره د دې ټول نه مخکې دیږي د خزې د خپل خاوند ته وی خولوي که هر څوک خو خبرې دي کړي چې یو ځکه ته ماته وی چې مور په شان نو اوس څنګه وی چې زبیته سره ملایويګم نه د خبر رسول هم بجو وی چې فواثبني وامتنعت منه نو یادب ما باندې عمل کړه وره رانی وی وامتنعت منه ما تزان منكو فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني نو بس ياخو بیا بوډا سره او زبي زور وروما چې مولا د کدي شور کړو یو گزار شو هغه طرف ته د بي زور ور شو کوسن ایمان دی لکه خاون درانی سیم بزور خود دې اخاول دي کور کړه هغه خو کولې وي اوس په سره نه شي ته څنګه راځي وجه ثم خرجت بزلالم الى بعض جاراتي فدي باز خپلوانو بسي فاستعرت منها ثيابها نمات زان لا بول قلق سات لرواغسته غريبيته خيال زالم تسرى واغسته برقم رواغسته ثم خرجت بها لنبوتم حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم برسول بسلالم فجلست بين يديه اغت مخي تكنس فذكرت له ما لقيت منه نجي سقي شيء وطول من رسول الله توكلا فجعلت اشكو اليه او بزريګه ما غته شکایت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویچ یا خويله خوله ابن عمك شيخ كبير سره تر د زوی بوډا سره خاونه وته یادو فاتق الله فيه دلانه لري دغه مبارک ناغوي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک فیصله وکړو وحی نو نازل شي نو رسول الله متي څه فیصله وکړو او مخکې دي سوا د دې آیتونو نازلېدونه مخکې چې چا بچاته وی چې لکه خپل خسته وي تمام دي سي لکه مور یا خور هغه هغه شان شوایري هغه باندې مشه پر حرام شو نو رسول الله متي سوى مو خبره دغه دغه هغه ته ته زمان مور بشان او ته جاړي وی رسول الله زمانه بچی دي کزيتي والم د بچي اوس موږ جدا شو د بچي ځان سره بوزما مزلوګي نو مرش دغه پلار د سنه څخه ولر وړي کنه او کده ته پرې د مجو
وصایب شي تربیت مسلې ده مور د بچو خیال ساتي یا رسول الله تسوي یا رسول الله رسول دې سوې ځان خبرې نشم کوله چې سوې د الله طرف نه خیر وځي هغه سره اليوم چې کله سونه شنو دی بس د خپل چې سو سره وغیرہ واغستو او وروته په دې وته کې دوی چې خپل شکوا او شکایت چاته کومه الله سبحانه وتعالى تکو دا چې لګلاړه رسول زماني وحي نازل شو رسول زماني چې وحي نازل دا سخته او بیرات لوي قشن سخته پر رسول زماني رااله به د رسول زماني سخته ختمه شو به راولي شي شو زيرا واستم رسول صلى الله عليه وسلم ما تويجي يا خويلا قد انزل الله فيك وفي صاحبك الله استودري مرګري مبارک دي قران نازل کو كم ايتنو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله خبر ووري پیغمبر دا زنانه چې تاسو سره باس کو د خپل خوان مبارک وتشتكي الى الله او شکایت کو چاته الله والله يسمع تحاوركما او الله استاسو دوه د خبري ووري پیغمبر ته استغمی موري دا عائشہ نه وي سپاک ذات الله وس زور دی چې زوی دی خواږه کمره کې ولاړو ما خبر وريجره خوله سوې رسول سم ته خوله خبره بس پرې کېده وس براتلی او الله چې نه اسمانونو په عرش لپاره خبري ووري بیا د رسول سم دغه طریقه وخو وی رسول سم ماته وی چې موريه فليعتق رقبه خاون ته دی وی چې کنيجدي کیږي ته یو غلام دی آزاد کی مرید آزاد کی وی ماته وی چې والله یا رسول الله ما عنده ما يتغى غریب سره سدي اسره سدي چې هغه غلام دی مرید آزاد وینځي چې آزاد پر پیسې پکار یا سید چې دي شني چې کولنه فليصم شهرين متتابعين دوه مشتروجي دي ونشي پر لبسي وموتي يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام وبدا سره اگر وجي کوم ځکینو وش او به دوه مشتي پر لبسي وی بیا رسول الله ماته فليطعم 60 مسكينا يشبيتو مسكينا له خوراک ورکینه کدا غم نشي کوله وسقا من تمر د کجوره دی ولورکی وی موتي يا رسول الله ما ذاك عنده غسر سره غربت دور کجوري وسره نشتی نو غلام نشي زادوله او دا غوسه شیم دي خبرې د لاسره چې د خزي د مطالبه کړي او خزي غریب ته ګوره چې رسول الله بشرات لنا بورقه او صادري د چان راوستو د بل ګاونډیو نه راوستو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مساله ده چې نه غلام زادوله شي نه روجي نیوي شي او نه شپېته مسکن له خوراک ورکول چې غواړي چې خزي ته نږدې شم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توی چې فإنا سنعينه بعرق من تمر سيده سکجوري بوله منګ ورکو منګ به سره مرګرتیا وکړو باقي چې لګړي پاتې شو هغه دی پیدا کی وی موت چې وانا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر او يا رسول الله نور بوله زو ګورم است تاسو راکي او سبا زو ګورم وی رسول الله ما ته چې اصبتي واحسنتي لرخ خبره دې کډر برابر خبره دوی که فذهبي فتصدقي عن لا شو دا غیر طرف نشويتو مسكين له خوراک ورکا ثم استوصي بابن عمك خيرا او بیت ګور دا نصیحت کو چې ترزوی خیال دي ساته بډای ابا خبر ډیری کوي سبوي وي ففعلت جب امام اغشن طریقه وکړه امام احمد بن حنبل امام ابو داود حدیث راوړي اسمه عجیب واقع د مدیر پر ذکر کړه تاسو چې وګوره د صحابو د غربت د غریبي او موږ نو دومره نعمتونه کې پراته یو کته پوښتنه نه وکړو غره به دې پریدونو د مزر زموږ شکایتونه نه ختميږي شکوي او ډیر کم خلک چې راغوي بخله باندې دا ټکی پراته دي د الله شکر نعمتونه یو موږ پکې زوم پکې سره دي څومره نعمتونه یې زموږ څومره نعمتونه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله کجره تاسو کوشش کوئ چې زموږ نعمتونه شمار کې کوم چې ما درې کړنی ګوره پوره بیان کړئ ان الانسان لظلوم كفار یقینا انسان چې نو دی ظالم دی او ناشکر دی الله وینا شکر نو بس نو د صحابه ګور د حالات غریبي په ډیره وا خوشي وګټل جنتونه اغه زنانه چې هغه له بولقه او صادر د بل خزینه راوغستو خلې تذکره به کوم ځای کړی ده
په قرآن کې. عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې د خپل مرګرو سره روان یو بوډۍ ښځې ورته آواز وکړ امیر المؤمنین دی خو راشه دی خو هغه داسې عاجز سړی پسې روان شو موږ ته چې څوک ووایي دی خو راځي موږ ورسې جواب ورکوو امیر المؤمنین دی خو راځي تا سره مې کار دی پسې ورغه ولاړ دې ملګري ووایي امیر المؤمنین ډېر ساده سړی دی خو چې څوک ورته آواز وکړي دی ورله خواله ورځي دې بوډۍ ښځې خو څه قیسه به کوي ته څه رایې خواله ورځي امیر المؤمنین چې کله راغی نو ته وی امرګرو ته امیر المؤمنین دې خو دې څه دی دا تاسو پیژنئ څوک ده وینه موږ نه پیژنو دا ښځه چې الله په قرآن کې تذکره کړې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا خو ښځه چې الله دې خبره بره اورېدلې او به ایتونه نازل کړي نو چې الله دې وبارک ایتونه نازل کړي موږ به احترام کوو غریبه وه خو الله یې تذکره په کوم ځای کې وکړه په قرآن کې وکړه نو د دې نعمتونو شکر وباسئ او که څوک غریب وي نو هغه څه پکار دي صبر کول پکار دي لږ وخت بس هغه د مور چې بچی له دوی ورکړي ډېره ترخی کنه لږ ول ورکړي به لږ بس لږ او بدی کې سمسي ټوله ختم شي چمچ خالی شي دغه شان د دنیا د حالات دي صبر مرګ براشي خبره به ختم شي دې څه به حالات تیرو بغیر د صبر نه کار نه کیږي ګوره چې بهر خبره کې موږ دې شکوې او شکایتونه شروع کوو چغې وو هر چا ته خبرې کوو دغه ژوند نه تېرېږي الله دې موږ ته صبر را نصیب کړي